دا دې وکاته که نه د هغې هغه ټیلنټ ته نه د هغې دا ګانه ډېره زیاته مزداره وي ته به کله راځې ځواني مې تېره شوه تېرېږي چې کله تا ټلیفون وکړو په هغه ورځ به در شو که نه نو بس ټلیفون ته ضرورت نشته زه خو یم ما سره یې لاړ شه دا څه وایي دا دعوت خو ما دې ټولو له ورکړی دی ستا واده به کله کېږي تا خدای روکه زه چې کله هم پر دې زه چې چېرته ګورم دا به واده له راځي خادۍ له به را روانه شي ستا خادي به کله چې موږ در شو زه چې کله هم دلته راشم ته ما نه همیش دا یو ټکي ولیکئ چې ته به واده کله کېږي لکه د دې مطلب دا دی چې یا خو زه تاسو ما نه تنګ شوې او یا زه ډېره زر بوډۍ شم الله دې لیکي که نه نو بیا ته ولې ما ته بار بار وایم دې کې لا ډېر داسې شازلمي ناست دي چې هغې لا وادونه نه دي کړي نو زه هم کېدای شي د یو پته وایم یا الله ته راخیر رافیق کی ته خیر رافیق کی یا الله دا ته څه کوي مینې نو دا و چې ته واده کله کوې نو مې کېدای شي چې څنګه دې پته مې داسې به زه هم دې کې د چا پته وایم ولې په زړه دې درد شو زړه مې درد راغی یقینا دا خو به ډېرو ډېرو شوي جی څه وایي فاروق صاحب بوډاګان دې پکې یاد اړو سره کړنه ده ځوانان دې پکې یاد کړو ولې دا بوډاګانو زړونه نشته د دې زړونه شته خو د دوی یو شته که نه ښه مینې پروګرام روان دی ډېر ښکلی ښایسته خپرونه ده ښایسته پروګرام دی کتونکي به ترې هم خوند اخلي او دې وخت کې چې مینه ناک زموږ ناست دي راغلي مېلمانه هغوی به ترې هم ډېر زیات خوند اخلي نو څه فکر کوې څه وایي چې دې وخت کې څه وړاندې کړو هغوی ته دې وخت کې خو زه غواړم چې یو ښایسته غونډه کې بله سندره ورته وړاندې کړو خو زه یم چې د سندرې نه وړاندې د دې د خندا ډېر زیات خوند کوي چې د ځینې پکې داسې د زړه د خلاص وخاندي که نه کهکه یې دلته راشي که نه نو زه وایم چې دا خنداګانې به له مونږ نور هم سیوا کړو په مخونو باندې ولې چې نن سبا خندا ډېره زیاته ضروري ده د ټینشن په دې ماحول کې او ما اورېدلي دي چې څوک باباګان راغلي دي تاسو نه یادوم په زړه یې وانخلئ ګورې پلیز فاروق صاحب د باباګانو خبرو کې مشران پکې نه یادوئ تا پکې مشر یاد کړه لکه دا دی چې مشر راغواړي نه مشران راغواړم څو عجیبه غوندې مشران دي مطلب یو خو په خبره نه پوهېږي هلته شاته راغلي ناست موږ ته یو وایو هغه بله وایي هسې هغه چا رښتیا ویلي وي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي که نه دا ته څنګه لیونی خدای پاک هلته چې بابا راغلی هغه راته یاد و مطلب سپین ږیرې غوندې کېدی او موږ ورته بابا کېنه وایي څه وکړم پاسم زه ورته یم نه چې پاسې وایي څه وکړم کېنه مطلب موږ ورته یو وایو هغه بل څه وایي خو خدای خبر چې د څه بیماري ده بابا نه دی دا ډېر ښه سړی دی ګورې ښه دا خو به اوس په سټیج باندې چې موږ روغ غواړو نو پته به ولګي چې آیا دې څومره ښه دي او د دې یاداشت څومره ښه دی څومره تیز دی زه وایم چې هغې له موږ بلنه ورکړو نورې خبرې به ورسره دلته په سټیج باندې وکړو کتونکو او راغلو مېلمنو د دې فنکار دپاره به زه دومره وایم چې په ړومبي ځل راځي سټیج ته او یقینا چې دومره ټیلنټ پکې دی چې تاسو ته به اندازه ولګي وینې چې واقعي چې دا یو فنکار دی او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به زه غواړم زما دا سوچ دی زما دا فکر دی چې دی به یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه مخ په وړاندې ځي جی مخ په وړاندې به هم ځي او انشاءالله د شمشاد ټلویزیون په پروګرامونو کې بیا هم دا ګورئ دا بابا به تاسو ګورئ انشاءالله د ده ایکټینګ چې دی کارونه چې دی به تاسو ګورئ مونږ بلنه ورکوو سهیل خان دپاره د لاسونو پړکه دوستانو باباجي له باباجي سهیل خان سهیل بابا بابا رو راځه بابا مزه جی بخیر بابا بخیر السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مشي ټول مېلمانه په خیر راغلئ بابا جي څنګه ډېرې ښایسته سترګې دي چاته وایي دې ته وایم څوک یاد دی دا خوا کې چې دی ودار ده ما د جینکو سره ما د خبرې خوند نه راکوي به پخوا وه خو موږ به جینکو سره خبرې کوو نو تا دا سترګې د چا یاد کړې دا مې ستا یادې کېدلې مزېدارې سترګې دي ما دې پیرباله ووایي کوم یو بابا پیرباله دا زموږ کلی دی ښه 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 او بیا دا ته پته نه ده چې په منځ کې زه ولاړ یم فاصله نو دیوال خو منځ کې ولاړ دی خو دا خو د خټه دیوال دی په څوک هم غورځېږي زما نه خیال کوه ګورې باباجي موږ ډېر خوشحاله شو دې وخت کې مېلمانه راغلي دي ستا په تمه ناست دي او ستا یې ډېره زیاته غوښتنه کوله چې باباجي راوغواړه نو تا هغې دپاره څه داسې ګلدستې څه دې راوړي دي بچې مشران خو ډېر درانه درانه مشران ناست دي که نه نو زه خو اول ټولو مېلمنو ته سلام علیکم ویم وعلیکم ټولو ته یو ځل ووایې او د سلام نه پس زنانه چې سړي خبرې کوي نو زنانو له پکار دي چې پکې ګلې خبرې نه کوي زنانه کم دي ولې ته سړی څه او که نه خدایا الله دې وکړي داسې سړی دې مونږ هم خدای جوړ کړي که نه باباجي ویم دا د ځان ته خیرې وکړې او که دوا دې وکړه پخوانی ډېر ښکلی وخت و زویا څنګه وخت و مونږ به چې په دښتي باندې به م توپ که که نه نو یا به رانه د چریس کالتوس لرې شو یا کمانېدا چاکو او د اوسني هلکان چې ټوپ کي
نو یا تی ګومنځ لرئ شي او یا شیشه په دې اغله به څه وایي د نني دور چې کوم ځوانان دي ستاسو د وخت هغه وخت و که نه تاسو چې کوم وخت کې وایي اوس هم ماشاءالله ځوانان یې خو څه به وایي زه تاته بوډا ښکارم څه خو څه غاښونه مې پرېوتي نور خو ښې ما برابر یم بیا وای ته دې سپینې ګیرې ته نه ګورې وایي ته دې خپل تور ویښتو ته نه ګورې ستا ته د بشرانو دا سپینې ګیرې ښکاري او دا خپل سر راته نه ښکاري چمنګویه نو تور سرې خو وي تور سرې که نه یو خبره بله ده پخواني چې به مونږ چاته خور وویلې بس هغه خور وه بیا به مله پکې یا جیداد لوپاټه کې والي کو د نني او دا نني خو پرېږده بس خولې مې ملا سپره نه خیر لږ ته شانتي ووایه وایي نه نه زه وایم. نه ویما زه خیر دی ولا کې ویم زه خیر دی که نه داسې کار دی زه د اوسني هلکان چې کوم دي که نه مونږ به پخوا د مور نه یادېدو مور به وایو او د اوسني هلکان ښځې وهي داسې خو مه وایه باباجي مونږ به بچې په غاښ باندې غوز ماتولو غوزه او ته اوس دې کرن له دغه ورکه مونږپلې دې دې پرې مات کړي لکه پخواني دور او په نني دور کې ډېر زیات فرق دی باباجي که نه هغه وخت کې تاسو تعلیم نو مکتب ته به نه تلئ سکول ته به نه تلئ نن سبا دور د کمپیوټر دور دی او دغه رنګ چې کوم دی تعلیمونه دي سکولونه دي نو ځکه چې کوم دی تا ته پخپله پته نو که کمپیوټر راغو بیا که نه نو پخواني چې مونږ کوم وو که نه مونږ به د مور پلار ډېر خیال ساتلو د اوسني هلکان خو د مور پلار هېڅ خیال نه ساتي نه ساتي او یا پې مان لګیا راوړي یا پې مان لګیا راوړي یا وله لور ورکړي ډېر خاندمه بیا مېړه نرۍ نرۍ کېږي دا د څه وایي یاره که بس باباجي مطلب بابا اړین دي بابا د خدای پیدا دي ولې دا سپین ږیري اړو سړي دي دا خپل وخت کې ځوانان خو بس اوس دې چپو وایي بوډاګان شو او دا وخت په ټولو روان دی زه دې ناستو خلکو ته یو سوال و دغه ورته وایي په انګلیش کې ورته وایي څه ورته وایي او ریکوست ورته کوم که نه مهرباني هغه ورته کومه چې مور پلار هم بوډاګان شي که نه جی نو خدای او قرآن ته وګورئ چې د خپل مور پلار بیا ډېر خدمت کوئ ولې چې د دینه دعاګانې یالئ اخره زمانې وي ټول عمر یې تاسو په اوږو ګرځولي نو چې خیر دی چې مور او پلار هم بوډاګان شي نو بیا لکه د زړې بړستنې باندې لکه د زړې بړستنې بیا پیټې ته مولئ خامخا له خیال یې ساتي نینې ولې راوړئ اسې بابا ما دا خبره کوله که نه بیا دوه خو وکړه ستا خو هلې خبرې ته تابعدار یم ما دا خبره کوله چې تاسو یوازې راغلی که نه ستاسو کور ودانې هغه زمونږ ترور څه شوه هغه چې د چندرو میچ له تللې وه جی د چندرو میچ و زموږ کلي کې سپیاکې په دیوال باندې تپلو زه تو که نه نو بس هغه مې هغې تپلې خو هغې د سپیاکو په لیکتس کولو تا چېرته سپیاکې تپلې نه جی او نو بس دغه خو ټول کار دی والله که دې څوک هم وکیز ویله جی ښه دا شرط ضروري دی د دې لپاره او نه چې پښتانه خور د چا ودې نو خامخا سپیاکو تپلو چل به درځي د لوښو وینځلو به د جوس روټۍ کږه وږه پخنې کې نه نه خپلې روډۍ پخې نه ما باندې خوري ما لیدلې ده چېرته ولې دا وختي دا باندې ورکوټي که کوي ونه خو دا د دې د داسې وکړه نه نو بس ولې شي بابا که نه د بابا په نظر به دې ورته کتلي ځکه دې پخ کړي دي او بچې د ما لږ نظر کمزوری دی نه جی ما وی مشر سړی که نه باید دوا به راته که خیر د خیر مشران دی بس مشران خوار دی که چې ته راشي که نه بې خدای دې نه کړي په ټولګي کې مشران ګر بې ګناه دی پې قسم خوري کشران ګر یو سړی به څوک په روز غوړ امور کې مول به نه کړي په منباج رمضان ګر مزورکه شیعرانو د خیراتو چې پې راشي سوال دپاره ملنګان ګر او دا متل یې په پښتو کې نور محمده غوا مرداره شي چې راشي کسابان ګر باباجي مال اجازت راکړي او تاسو د خپل چېرته ځې؟ زما بچې بیا د کلي بسونه نه نه نو ملایږي سالګره ده که ته یو منټ سالګره ده کیک وخوره او مطلب دی د ښایسته ښایسته زلمي راغلي دي او هلته مطلب تروریانې هم راغلي دي هغلته ناستې دي مینه دا خو باباجي خو زموږ سره یي باباجي نه مې تپوس کوم باباجي کې ډېر غټ کار دی مطلب ډېر ښه کار کوي کولی شي که نه لکه باباجي تا پېژندلی دی هوا باباجي مې پېژندلی دی زه یې پېژنم زموږ په کې پاتې کېږي کور د څنګه پاتې ګاونډی دی ما ته ګاونډی پته دی باباجي ما اورېدلي دي چې تاسو ډېر ښکلی غږ هم دی ستاسو اواز هم ښکلی دی تاسو د ډېر شمېر سندرغاړو ښکلي ښکلي اوازونه وباسئ لږ شانتې زموږ کتونکو ته مخکې خو به مې چې ټاپکه که نه نو زمونږ کلي کې اخره کې به ګلونه ختم شو بیا به خلکو په سپیاکو ویشتمه او نو چې داسې اواز وي که نه زما داسې اواز دی خو که ویموس مې چغه که نو چې چا ویږ له ګولې هغه نه ویښته غورځوم
زه لږ شانتي چې اواز راته ووایي چې چا اواز دی زیات خوښ دی غږ دی خو احمد ګل صاحب خدای دې که ژوندی وي نو بس خدای دې ولې زندګي ورکړي او که وفات شوي نو بس الله دې وبخښي د هغه راځي نو راته خاص پته نشته بوډا شوم که نه نظر مې کار نه کوي بیا د کلي بسونه هم نه ملاوېږي ځواک نه د کلندران خلکو له لتې ورکوي کوشه بابا یا کاکا خبره وره یو قربان شي کنه ټپه کمه او کنه نو غوږونو کې ګوتې ورکړه زه خیر زه به برداشت کړم ته د سوريلا आवाज چاته وې چاته وې کوم چاته وې یې څومره بې شرم سړی دی نو شرم خو زه چې راتلم ما بوساړه کې تړلی و دوبۍ ته چې څوک راځي بدن سره شرم نه وړي شرم خو به تړي په ایرپورټ باندې ګنې ما دې خدای قرآن ویل ته زندګي تېرول ډېر ګران کار دی دا خو له اته منه ده چې دې اته من میاشته کې دا ګرمي دي وایي خدایه تا نه دي لیدلي دا د جهنم د کندو نه اخري کنده ده ښځه پس یو قربان شه پې که نه ټپه کمه او که نه نو هغه د خپلې هلکوانې د وخت کې غونډې ټپه او ځان وکړم ته لږ زاړه یادونه رایاد که بیا مې راته کور ودانې یادېږي زه خیر دی نو بس په زړه کې یاده که که نه کلی کې کله او که کله ټیم پاس کېږي د مینې یاره چې د چا بله که بله وطن کې وینا او سترګې دې نه دي او سترګې دې نه دي او میزایل دې نو خدایا جاړمه پاس چې پخوا دې وغدان ته راجات کوه بیا زه چې ځوان یم په سندا باندې استم او ټپې به مې کولې اوس خو بوډا شوم څوک مې غیره کې هم نه پرېږدي زه بس جاړمه بس دا نور سندرغاړي ډېر دي ما درته سوي مې زه یم کلي ته بیا نه بابا زه وایم چې ځې نو په خندا لاړ شه ګوره مطلب جاړه خو مه کنه خیر دی بچې مشکله نه ده ته باید ګرم شمه چې ته راته داسې ویې مایې جایا مایا خو په تو پوجا جایا پکې چایا هوښکې ده نو زما پاتې شه که نه وی پاتې شه نه مطلب مې لاړ شه دوبۍ ته پاتې شه دې ځای نه وسوځه د سټیج نه کوشه خدای قرآن ته وګوره داسې راته مو یې بیا مې نه دی یو پریک پرې کړی وي ښځې تاسو او سپین پاک مې نه میلاوېږي وایي خدای وي چې غونډه شارجه را پسې وګوري که شاکابزان مې میلاو شي او که نه ښځه چې او تاسو د ډیزلو فلټر مې بند دی ټوخېږم ټول پلګونه مې شاک دي بچې او که نه نو بس زما ګورې زما چې کوم سپین پاک بیا به بیا کابل نه راغواړي زه خیر دی د پېښور شوبې کې به دې مې نه وشي زه اوس لاړ شم خدا په الله او په رسول مې سپارلي دواړه خو خیال کوئ تم ښه ځان خیال ساته. او بوډاګان هم پکې ناست دي زه الله په الله مې سپارلي ټاټا وایي خدا زمان لاسونو پړکاجي لاسونو پړکا سهیل خان دپاره زمانه دا بابا او که دا بلا دا کوم قسم سړی دی راغوستی و دا زمونږ کور سره نږدې پاتې کېږي باباجي دی ډېر غریب سړی دی او دا څه دی بار بار وایي بسونه رانده دوبۍ اصل کې کې داسې مطلب دی د سره چې د بسونو غمي کور والو ایستلی دی ماشومانو هلکانو ایستلی دی کوره دا غریب داسې ګرځي را ګرځي که نو ما وایي چې دلته کې به راوبولو نن زه بس ښځه بس زمونږ د دې ناستو مېلمنو زړونه خوشحاله کړل دي او خندون زمونږ مین مقصد هم دی کې او هیله کوم چې دا بس تاسو خوښه شوي وي او زه راغواړم